سلامونه ملګرو، د هیواد نیوز چینل ته ښه راغلاست او ستاسو سره بعضې نوې خبرونه شریکوو. د تیر حکومت جنرال خوشحال سادات ویلي دي په تاریخ کې په لومړي ځل افغانانو پنجاب ته تر ټولو خطرناک او زیرک جواب ورکړی دی. ځینې کړي اوس هم په دې فکر کې دي چې بیا به یې رش کش جوړ کړي وي او په خارج کې به کورونه او عشرتونه ولري، خو دا ناممکنه ده. دا بحث په ټویټر کې په سپیس باندې سوی دی. بل خوا بیا اندونیزیا له چین څخه 240 تنې جګړیزې الوتکې چې د J-10C په نامه باندې دي اخیستې دي. د دې سوداګرۍ بیه 9 میلیارډ ډالر سوې ده. اوس چین هم د وسلو بازار ته ورننوتلی دی. تر هغو چې د چین وسلې په ځانګړې توګه په جنګونو کې ونه ازمایل سي، پرېکړه نسو کولی چې څومره جوړښت مضبوط دی او د عصري پرمختللو الوتکو سره یې نسو مقایسه کولی. موږ هم باید کوشش وکړو چې له چین او روسیې یا هم له ایران څخه پرمختللي وسلې واخلو. که نور نه وي دفاعي سیستم خو باید حتما ولرو. بل خوا بیا د پاکستان دفاع وزیر په خپل وروستي مرکه کې ویلي دي چې د طالبانو پر میراغ کلمه ده، خو دوی د هند اجنډاګانې مخ ته بیایي. پوهېږئ ولې دوی داسې څرګندونې کوي؟ دوی غواړي په دغه څرګندونو سره پاکستان کې د عیش فکر خلکو ته په افغانستان کې د جګړې د مشروعیت فتوا ورکړي او پلمه ورته پیدا کړي. پاکستان پوځ په سیمه کې د فتنې ناامني علت دی. باید د دې علت له منځه وړلو لپاره کار وشي. او ویل کېږي سپین بولدک ته تللي د ملي تلویزیون خبریال وایي چې د اوربند د هوکړې سره سره پاکستاني لوري نن د افغانستان پر خاوره باندې هوان توغولی دی. ویل کېږي چین په تازه بیانیه کې له پاکستان څخه د خپلو ټولو پورونو غوښتنه وکړل چې باید خپل پورونه چین ته وسپاري. له دې سره به پاکستان نور هم سوال ته برابر سي او مجبوره به سي. د کورنیو چارو وزیر قدرمن خلیفه سراج الدین حقانی نن د ایران اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزارت د جنوبي اسیا چارو لپاره د عمومي رئیس محمد رضا بهرامي او کابل کې د ایران سفارت د سرپرست سفیر ښاغلي علي رضا بیکلګي سره ولیدل. په دې لیدنه کې د مخدره موادو پر وړاندې د ګډې مبارزې او د ایران او افغانستان په پوله کې د همکارۍ د پیاوړتیا په اړه مفصلې خبرې اترې شوې دي. همداراز دواړو خواو د سیمې پر امنیت، ثبات او د تفاهم له لارې د مسایلو پر حل باندې ټینګار وکړ. خلیفه صاحب ټینګار وکړ چې افغانستان له ټولو سره خصوصا خپلو ګاونډیو سره د متقابل درناوي پر بنسټ باندې ښې اړیکې غواړي، ځکه چې په سیمه کې ناامني د هیڅ چا په خیر نه تمامیږي. هغه زیاته کړه لکه څنګه چې موږ د نورو حاکمیت او حیثیت ته درناوی لرو، موږ هم دا توقع لرو چې باید دوی هم موږ ته همداسې نیت او احترام ولري. دا و د نن ورځې تازه خبرونه. ویډیو لایک او شیر کړئ او تر نورو ملګرو پرې ورسوئ. تر بلې ویډیو پر مو الله مل شه. مننه.